د الحق المبین کتاب په دې ازموینه کې د پوهنتون زده کړیالانو، د مدرسو طالب العلمانو او ښوونځیو سلګونو زده کوونکو ګډون کړی و. د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې رئیس وایي چې له دې ازموینې څخه موخه د ځوانانو د فکري انسجام برابرول او له مطالعې سره د دوی لیوالتیا ډیرول دي. ټول په دغه ازموینه کې 200 کسانو شاوخوا اشتراک کړی و چې د دوی لپاره یو مشخص کتاب د حق المبین په نوم کتاب مشخص شوی و او 15 ورځې وخت ورکړل شوی او بالاخره امتحان د تیر شنبه په ورځ واخیستل شو چې نن تاسو د نتایجو د اعلان شاهدان وئ. دی همداراز وایي چې هڅه کوي له نن څخه وروسته نور داسې پروګرامونه برابر کړي. د دغه مسابقې هدف 2 هدف و. لومړی هدف دا و چې موږ معلمین، متعلمین، ځوان قشر د مطالعې د فرهنګ سره عادت کو چې حداقل موږ ځوانان مطالعې سره عادت سي. او د موږ دویم هدف دا و چې دغه کتاب محتوا معمولا دغه د وارداتي افکارو په تړاو او هغه فکرونه چې نن سبا موږ تاسو په ټولنه کې مروج دي موږ وپتیله او لازم وګڼله چې موږ د خپل ځوانان خبر کو چې دغه فکرونه باطل فکرونه دي، وارداتي فکرونه دي او په دغه کتاب کې د دغه افکارو په تړاو مستدل او مستند رد شوی وو او بالاخره ځوانان په دې باندې آگاه شول. دا یادونې وړ ده چې لوګر ولایت کې له دې وړاندې هم د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د سیرت النبي او نورو دیني برخو کې له ځوانانو ورته ازموینې اخیستل شوي دي.